د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانان په دوو کې راګیر دي او د پخوانیو تېروتنو تکرار او پر انحصار کولو تکیه به افغانستان کې یو ځل بیا د جګړې اور تازه کړي. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د ویډیو تر پایه راسره اوسئ او د چینل سبسکرایبرول هم مه هېروئ. نوموړي د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د واک نیول آسان خو ټینګښت یې ستونزمن دی. غنی ټینګار کړی چې له ملي مشروعیت پرته نړیوال او سیمه ییز مشروعیت ناشونی دی او دا مشروعیت باید د خلکو له لارې ترلاسه شي. مخکني ولسمشر زیاته کړې چې د افغانستان اوسیدونکي په سختو شرایطو کې د نوي کال شاهدان دي. هغه د افغانستان له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د حل لارې وړاندیز کړې ده. غنی ویلي چې افغانستان کې د روانې ناخوالې د بدیل یوازینۍ لار ملي یووالی او د یو بل منل دي. د نوموړي په وینا رښتینې سوله هغه مهال راتلی شي چې د ملي یووالي او د دې منل چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی فکر ولرو. هغه ټینګار کړی چې باید په هیواد کې د خبرو لپاره ملي اجماع جوړه شي او بشري وضعیت د دې خبرو لومړیتوب ووسي. غنی همداراز له نړیوالو مرستو څخه د سمې استفادې په برخه کې پر منظم مدیریت ټینګار کړی او ویلي دي چې افغانستان باید د بشردوستانه مرستو مستعمره نشي. غنی همداراز د افغانستان ثبات او ټیکاو د سیمې او نړیوالو همکاریو پورې وتړله او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید بېطرفه وي او د سترو قدرتونو د جګړې په ډګر بدل نشي. د افغانستان وضعیت په اړه د مخکني ولسمشر تازه پیغام په داسې حال کې خپریږي چې څه موده وړاندې هیواد ته د نوموړي د راستنېدو په اړه راپورونه خپاره شوي وو خو دغه راپورونه بیا د غني امنیتي سلاکار حمدالله محب له لوري رد شول. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.